بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګران محترمو کتونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نننی عمل ډیر بهترین عمل دی او دا داسې عمل دی چې د هر مسلمان دا د زړه ارمان دی او ارمان دسی چې هر انسان وي چې الله رب العزت زمو خالق او مالک دی او زه هغه ته الله صد کوم وستی وغواړم هغه دعا زما الله قبول کړي. نن به ته زه د دې لپاره یو کیمیا عمل خیم. دا به داسې عمل وي چې ان شاء الله العزیز دا عمل تاسو کوئ، الله رب العزت با دومره زمونږ نه هغه دعا باندې خوشحالېږي چې زمونږ هغه مشکل زمونږ هغه مسله به الله حل کوي. دا به په زړه کې عقیده ساتي او زمونږ خو بل ځای شته دی هم نه. دا وظایف چې کوم دي که چا څوک وایي چې زما دا وظایف سره زما دا اعمال چې کوم دي دې کې اثر پیدا شي، زما چې کوم مونځ نه پس الله ته کوم سوال کوم د مال دپاره، د دولت دپاره، د اولاد دپاره، د کاروبار دپاره، د محبت دپاره، د بیماری نه شفا دپاره، چې چا څه مسله وي، که تاسو وایئ چې یاره زه دا کومه دعا کوم او الله زما دا دعا هو به هو قبوله کړي، نو دا نننی عمل چې کوم دی ډېر اسان عمل دی، څه دومره غټه خبره نه ده. چې کلم دعا کوئ یا کلم وظیفه کوئ یا عمل کوئ، د هغې نه مخکې صرف دا درې کارونه کوئ. په دویمه سپاره کې یو آیات دی چې وإلهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. یو ځل دا وایي او په سوره آل عمران کې اولنی نمبر آیات چې دی الف لام میم لا اله الا هو الحي القيوم، یو ځل دا آیت کریمه وایي او دا غې نه پس په سوره طه کې وعنت الوجوه للحي القيوم، دا د سوره طه یو لسم نمبر آیات کریمه دی. دا وایي د دعا نه مخکې دا غې نه پس چې تاسو کومه وظیفه کوئ، کومه دعا کوئ، ان شاء الله العزیز الله رب العزت به د دې کلماتو په برکت سره زمونږ هغه دعا چې کوم دا هغه به خامخا الله قبلوي. نو ان شاء الله العزیز دا عمل چې کوم دی دا کوئ، د هغې نه پس دا دعاګانې د هغې نه پس چې څه قسم دعاګانې غواړئ الله به یې درکوي. دا درې اعمال دي